د سپټمبر په 23مه نیټه د چین په هانګجو ښار کې د 19مې دورې آسیایي لوبې پیل شوې. افغانستان دغو لوبو ته بېساری لوی سپورټي پلاوی لګلی چې د کرکټ په شمول 12 سپورټي رشتو کې به سیالۍ وکړي. کرکټ د افغانانو ډیره د خوښې وړ لوبه ده او بې شمېره ځوان مینوال لري. په افغانستان کې که څه هم ډیری ځوانان د بېلابېلو لوبو مینوال دي، خو نن سبا کرکټ هغه لوبه ده چې د ټولو افغانانو د خوښې وړ ګرځېدلې ده. له کله چې افغان کرکټ ملي لوبډله په نړیواله کچه وځلېده او په 2018 کال کې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، ورسره جوخت د کرکټ مینوال نور هم زیات شول. د کرکټ شنونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د کرکټ ډیر طبیعي استعدادونه شته دي او همدا یې لامل بولي چې افغان لوبډلې او لوبغاړو د کرکټ په ډګر کې ډیر ژر پرمختګ وکړ. په افغانستان کې له کلیوال کرکټ نیولې او انتر رسمي کرکټ زده کړې پورې ځوانان په کرکټ کولو بوخت دي. په کابل کې هغه ځوانان چې په شخصي اکاډمیو کې تمرین کوي، دوی وایي په توپ اچونه او توپ وهنه ډیر زیات کار کوي ترڅو یو ورځ د نورو کرکټ ملي لوبغاړو په څیر مشهور شي او د افغانستان لپاره لوبې وکړي. موږ خو کوشش کوو خپل زیار باسو، که د بیټینګ برخه کې بولینګ برخه کې، نو موږ هم غواړو دغه سټیج ته ورشو. دا څه کسان چې ورغلي دي د خواري محنت باندې ورغلي، نو ان شاء الله موږ هم خواري محنت کوو، ان شاء الله الله به موږ ته درجه راکړي، موږ دې مقام ته ورسو. هیله لرو ان شاء الله چې اتمن یو ورځ به چانس راځي. زه خپل لیفټ آرم سپینر یم، په چپ لاس سلو توپ اچونه کوم او ورسره بیټینګ هم کوم، بالینګ آلراونډر یم. په کابل کې د کرکټ شخصي اکاډمیو مسؤلین وایي چې افغانان له کرکټ سره بې کچې مینه لري او ورځ تر بلې د هغو ځوانانو شمیر په زیاتېدو دی چې دوی غواړي مسلکي کرکټ زده کړي ترڅو یوه ورځ خپلو هیلو ته ورسیږي. د افغانانو مینه خو ماشاءالله کرکټ کې ډیر زیاته ده او دلته موږ ته ډیر صفتنام دپاره د کرکټ دپاره ډیر داسې هلکان راځي چې بې انتها لیونۍ مینه کرکټ سره لري او غواړي خپل هیلې خپل آیندې دپاره څه پلانونه لري او هغه ژوندي کولو لپاره دلته راځي او موږ سره یو ځای کېږي. په دوستیار کرکټ اکاډمي کې محمد عارف هوتک د کوچ دنده پر مخ وړي. نوموړی وایي دلته موږ د سهار له 6 نه د شپې تر 9 بجو پورې د تمرین وختونه لرو، خو په 2 وختونو کې بیا زیات لوبغاړي د تمرین کولو لپاره راځي. سهار 6 نه تر ماسخوتن 9 پورې ټایمونه لرو د هلکانو د تمرین لپاره. 2 سیشنې چې هغه ډېرې مهمې سیشنې دي چې یو د 9 نه تر 12 پورې او بل د 2 نه تر 4:30 پورې. تقریبا د موږ تعداد تر 100 پورې ده او ماشاءالله ورځ تر بلې تعداد په لوړېدو ده او د افغانستان کرکټ د په کتو چې څومره پر مخ روان ده. همدغه وجه کېدی چې د مخکې تګ لپاره چې کوم څه امکانات موږ لرو هغه په لاره چې اوس هم الحمدلله د 14 کلونو لپاره 3 لوبډلې جوړې کړي دي چې په هغې باندې لګیا کار کوو ترڅو یو منظم او ښه لوبډله لاسته راشي. په افغانستان کې کرکټ د ډیرو خلکو د خوښې وړ لوبه ده، که هغه ځوانان دي، که مشران دي او که ماشومان دي. دوی که رسمي کرکټ نه کوي خو په ټیبال هم په کلیو، بانډو، پارکونو او ځینو لوبغالو کې په کرکټ کولو بوخت وي. دا د کابل ښار چلستون سیمه کې د کیهانومر کرکټ لوبغالی دی. دلته ډیر شمیر ځوانان د شپې لخوا هم کرکټ لوبې کوي. دې لوبغالي ته راغلي ځوانان وایي چې په آسیایي سیالیو کې د افغان کرکټ لوبډلې نه ډیره تمه لرو چې ښې لوبې به وکړي. دوی په یاده لوبډله کې د شهزاد محمدي او نورعلي زدران پښتون خوښي څرګندوي. لوبډله خوشا لوبډله انتخاب کړی ده، بعضې سینیر پلیران پکې کې دي لکه نورعلي زدران، شهزاد محمدي ته چانس ورکړی دی. امید هیلې خو مو دغه دی بس چې ښه پرفارمنس وکړي، بس میدان وګټي، کپ وګټي راسي. هیله خو مو دغه ده. بس موږ خپل ټیم ته ډېر امیدونه دي چې دوی ښې لوبې وکړي، خصوصا د سینیرونو نه، شهزاد نه، دغسې نورعلي نه، صدیق اتل نه، ځوانانو نه هم هیله ده چې ښه لوبې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د اکتوبر په پیل کې د چین په هانګجو ښار کې له نورو لوبډلو سره په کوارټر فاینل کې ولوبیږي او تمه ده چې ښې لاسته راوړنې به ولري.